سلامونه دوستانو. هغه کومې کړنې دي چې یوه اړیکه دوامداره کوي یا یوې اړیکې ته ډېر وخت ورکوي یا یوه اړیکه د اوږد مهال لپاره ساتي. نن په دې اړوند بحث او خبرې لرو په دې هیله چې هغه موارد چې موږ تاسو سره شریکوو ستاسو د اړیکې او ستاسو د ژوند په ټولو چارو کې تاسو سره مرسته او کومک وکړي. لومړی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه ستایل او نازول دي. ستایل، نازول، نوازش، مینه، لاسنیوی، په سر لاس کشونه، د یو چا لاسنیوی، دا ټول هغه موارد دي دوستانو چې یوه اړیکه کانکریټي کوي، یوه اړیکه پخوي، یوه اړیکه جوړوي، دوامداروي، بیمه کوي، تضمین کوي. که تاسو غواړئ چې خپله اړیکه دوامداره کوي، خپله اړیکه خوږه کوي، خپله اړیکه پخه کوي، نازول او هڅول مو هیر نسی. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه فزیکي مینه ده. فزیکي مینه یا فزیکي اړیکه یا فزیکي تماس. هر څومره چې په یوه اړیکه کې که هغه د نامزدۍ اړیکه وي، که هغه د خاوند او د مېرمنې ترمنځ اړیکه وي، که هغه د بچي او مور ترمنځ اړیکه وي، که هغه د زوی او د خور او ورور ترمنځ اړیکه وي، که هغه د دوه ورونو ترمنځ اړیکه وي، که هغه د ملګرو ترمنځ اړیکه وي، په دغه اړیکه کې چې هر څومره فزیکي تعاملات وي، یعنې لاس ورکولي، غېږ ورکولي، دا کومک کوي. موږ معمولا خپل صمیمي ملګري، صمیمي انډیوالان ډېر هغه په اخلاص په غېږ کې نیسو. او دغه اړیکه که بیا د نارینه او ښځینه ترمنځ یعنې د خاوند او د مېرمنې ترمنځ دا فزیکي دا خورا ډېره ګټه کوي او دا د یوې اړیکې د دوام لامل ګرځي. په دې فزیکي اړیکه کې ښکلول راځي، په دې فزیکي اړیکه کې مساج راځي، په دې فزیکي اړیکه کې په غېږ کې نیول راځي، په دې فزیکي مینه یا اړیکه کې لمس کول راځي. او که احیانا فزیکي اړیکه هم له جنسي اړیکې سره ګډه کړو نو بیا ویلی سم چې فزیکي او جنسي اړیکه سره ګډه سي دا د یوې اړیکې د دوام او بقا راز، رکن او بنسټ ده. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه یو له بله هڅول دي. یعنې کله چې خاوند راځي مېرمن هڅوي، مېرمن راځي خاوند هڅوي، دغه متقابله هڅه، دغه متقابله هڅول، ستایل، تشویق کول د دې لامل ګرځي چې اړیکه خوږه سي، اړیکه ښه سي، اړیکه سمه سي، اړیکه روغه سي، اړیکه جوړه سي او اړیکه دوامداره سي او ډېره زیاته بقا وکړي، وخت ډېر ورکړي دغې اړیکې ته او د دغې اړیکې خوږوالي، صمیمیوالي او شیرینوالي ته. څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه ما په پخوانیو خپرونو کې هم دې مسلې ته اشاره کړې وه، هغه د سپیس یا فضا مسله ده. موږ سره له دې چې د یو چا خاوند یو، یو څوک زموږ مېرمن ده، یو څوک د مېرمنې خاوند ده، یو څوک د یو چا زوی ده، یو څوک د یو چا ورور ده، یو څوک په یو چا مین ده، دا صحیح ده چې موږ اړیکه سره لرو، خاوند و مېرمن یو او دا اړیکې سره لرو. اما کله موږ په همدغو اړیکو کې هم یوازیتوب ته، سکوت ته، تنهایی ته، سپیس ته، فضا ته، یوازیتوب ته ضرورت لرو. دغه فضا، دغه یوازیتوب، دغه سکوت نارینه ډېر غواړي. نارینه په دغه سکوت او په دغه فضا کې او له دغه فضا نه ډېره استفاده کوي، ډېره ګټه ترې اخلي. تاسو هم کوشش وکړئ چې دغه فضا ورانه نه کوي، دغه فضا ګډه نه کوي. کوشش وکړئ، هڅه وکړئ، تلاش وکړئ چې د دغه فضا په ساتون او په ژغورنه کې له په خپله اړیکه کې هڅه او تلاش وکړئ. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه روغې خبرې دي، سالم بحثونه دي. زه نه وایم چې په ګډ ژوند کې او په اړیکه کې د بحثونه ونسي، خبرې دې ونسي، جنجالونه دې رانسي، را دې سي،
بحث بم پکې مخالفت بم پکې هره مسله به پکې اما هغه څه چې ډېر مهم دي دوستانو ډېر اړین دي ډېر ارزښتمن دي هغه دا دي چې موږ بحث کوو سالم بحث باید وکړو موږ چې بحث کوو باید نتیجه واخلو موږ چې بحث کوو باید پایلې ته ورسیږو موږ چې بحث کوو باید یو څه موږ چې بحث کوو باید اړیکه خراب نه کړو موږ چې بحث کوو باید نور هم خرابي او رانۍ رامنځته نشي شپږم مورد او وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د منفي خبرو او انتقادونو مسله ده یعنې که تاسو غواړئ چې اړیکه مو پخه او دوامداره کړئ کوشش وکړئ منفي خبرې منفي بحثونه او منفي سوژې له کورنۍ نه له اړیکې نه لرې کړئ کوشش وکړئ چې له انتقاد نه ډېر سکوت وکړئ له انتقاد نه ډېر حوصله وکړئ له انتقاد نه ډېر له نیوکو نه ډېر له ګوت نیونې او ګوت څنډنې ګوت په اصطلاح ماشه کولو نه ډېر زیات کوشش وکړئ هڅه وکړئ چې د رغونې د جوړېدنې د سمون تلاش وکړئ په دغو اړیکو کې او په دغو چارو موږ کولی سو خپله اړیکه دوامداره پراخه خوږه صمیمي او دایمي کړو مننه